أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف دريش بيت نمبر آيات ديز نبل باب شروع دي. يوسف دريش بيت کې بالله دعوه کړي د الله توحید، حقدار د بندګۍ یوازې الله دی. یوسف سروش په نمبر 1 کې بالله عقلی دلیل ذکر کړي د مخکې دعوی د پاره بندګي څخه دی والله په کار دا چې د اسمانونو د زمکو اختیار د دریبونو د بارانونو اختیار دا غسر دی د ورېزو باران. یوسف 15 پته کې به وایي چې انسانان د الله نه سوا د بل چا سره مینه کوي په دین باندې چې دا زموږ معبود دی. دین ورسره الله د مابین کې براءت بیان کی نو خو یو بل سره ډېر ښه تعلق لري، لیکن قیامت کې به جدای سوا دا تعلق نشي کوم ایمانی دي. رب دمدا د مخې ایتونه کې ویلي څه خلق مسله پټي د قران او سنت مسلې تشریکینه دلته وې د توحید مسله او تشریک ول بکار دي. و الہکم الله حقدار د بندګۍ ساسو الہ واحد کی او دی معبود چې بس ایواز الله دی. الہ هغه ذات ویل شي چې په هغه اعتماد کړي شي، تمته ساتل شي، يرم ته کېږي شي. نو کله یو سړی و چې ما سره تعلق ساته لیکن بل سره مینه ساته، الله دې مسلې را د مو کې لا اله نشته حقدار د بندګۍ سوا دا غنا. الرحمن الرحیم عام او خاص مهربان دی. رحمان معنا عام دی دنیا کې، رحیم معنا خاص دی په دنیا کې. ورو ساعت کې عقلی دلیل الله بیانې. حقدار د بندګۍ الله ذکر یې زمکو اسمانو پیدائش هغه کړي. د شپو د ورځو انقلاب داغه سره دی. دریبونه کې کشته هغه رواني کړي، د باران تنظیم هغه کوي، بادونه اورېس ټول داغه په اختیار کې. ان فی خلق السماوات یقینا بجوړک د اسمانونو د زمکه کې واختلاف الليل والنهار، په اختلاف د شپې او د ورځ کې. خلق السماوات لوی اسمان دی بغیر سنو نه چوت کې نشتا. ستوري سپوږمۍ مزیدار ډولي زمای کې قسمه قسم مخلوق نرم نه ده او کلکم نه ده. غرونه بکیری آبادې نه. اختلاف د شپې او د ورځ د امن یو ځو بل راځي، یو وړاو بل وګدا، یو رڼاو بل تیارو. څومره عجیب انقلاب. والفلك التي الله وکشتها تجري في البحر شروانه د دریب کې بما په اسمان ينفع الناس نفور کوي د خلق لرا. تجارت عام یو معمولی غونی کانی دریب کې وګورځو هغه لاندې ډوب شي. دغه کشته د ټونو مال پکې دی، ګاډي دوبی گنا درې پر سر روانه ده. نو دا چا روانه کړی ده؟ یو الله. ينفع الناس د حج سفر د دعوت د جهاد د طلب د علم د ټریننګ بل دلیل. وما انزل الله اغا چې الله را ورولې دې من السماء د بروريز من ماء الله ويوبو انزل الله من السماء اوریز الله پیدا کړي انساس کې باران ټول اطراف باندې باران دی. من السما دا معنا من ما ان کې ریوی لګ لګ را روان دی. پیدا د باران واوري. فاحيا به الارض الله را تازه کې بده باندې زمکا بعد موتها او رسل وشکاري دا غینا
آیت دلیل به دې چې د قران تشبیه د ابو سره ده. باران د بار ناراضي اسمانم قرانم د باران دی. باران پیدا عامره د قرانم عامره. باران باندې شینکیرا ټکیږي قران باندې مسله باديږي. بل دلیل وبث الله خارقړي دی په عام د اسمه کې من کل دابا هر قسم زنده سر. وګورئ دا څومره حیوانات قسمه قسم. د دې ټولو دلایلو نتیجه ده چې لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دیو الله اطاعت یو لر کوشش د پکار ده. وتصریف الرياح اړول د بادونو کله مشرق کله مغرب کله شمال کله جنوب. سو ګریجه پیدا کړي سو کېو ځای سو کې ایستا جدا کی. والسحاب المسخره غورس شتا بکړې شوی د ما بین د اسمانو زما کې له آیات پدې کې الله وینه خلې لقوم یعقلون قوم نشاق لري. سوچ الله دې باندې وکړي. ستاسو معبودان د شي کارونه کولې شي نه نتیجه دار ودل شي خو هیڅ معبود نه لري. معبود بس یو الله دی. ورو ساعت کې الله سرت کې باج خلکو باندې دې ته ویل شرط د شرک بالمحبت. د شي انسانان شته د الله نه سوا د بل چا بندگی کوي طاعت کوي دا منی چې د اسمو معبودان دي مینه وسره کوي. مفسرین ذکر کوي چې دینه مراد د دوی رو اساس. ومن الناس من يتخذ بعض خلقنا غسوق دي چې نشي من دون الله سوا د الله نه اندادن نو شریکان. اندا جمع دنه المخالف المساوي. مشرک خدا خپل معبود الله شریک نه دی ګرځولې کته غړي شربینی و ایمانان شرکا شریکی غړي. امام شوکانی فتح القدیر کې به له جدا جدا طریقې ذکر کړې دي. يحبونهم داخل مینه کوي دا غسرا که حب الله بشان د مینه د الله. مشرک د الله سره مینه کوي د غیر الله سره یا بشان د مینه د مؤمن د الله سره. محبت درې قسم یو د ماتحت سره لکه بشي یو د مافوق سره لکه معبود یو مساوی لکه یو بل سره د دیني رونه چي دي. د الله مینه په توحید باندې قران باندې منځ باندې ذکر باندې د الله په نومونو باندې خاص کر الله له وخت ورکول باندې د نبی په اتباع باندې د الله لپاره د خلکو سره ورانه او جوړه jihad باندې امانت باندې د وعده پابندۍ باندې رښتیا وینا باندې راشي. والذین آمنوا غ انسانان چې ایماندار دي اشد حبا لله ډېر سخت دي په وینه کې د الله سره څنګه بالغیب داغه نه مجرد درې ایمان پښتا. دویم ثواب الله ور باندې ورکړي. دریم شرعي ده بل الله دا امر منل دي کنه چې ما سره مینه وکړي. واستخفيف چې د نن خدا خلد الله نه شو بل چا سره تعلق ساتي خو کله الله عذاب را شل الله ټول به حیرانې به چې کاش مونږ الله منلې وي. ولو ير الذين ظلموا كشرتو ګوري هغه انسانان چې ظلم کړي دي سرون العذاب چې عذاب ګوري معلوم بکی چې ان القوه لله جميعا یقینا اختیار ټول الله سره دی. وان الله شدید العذاب الله ډېر سخت عذاب والا دی. ان القوه لله جميعا دا ټول قائم دی بزیر دو مفعولون دی یارا. طاقت د الله عذاب د الله نبی به هیڅ پیدا دوی لور نه کیدو ارمانونه کاش که موږ غیر الله منل نه وکړي. ورو ساعت کې بیان د برات کومه خوشه کوي دا مشرامې دي کشرانو بیزار شي چې ورګي خپل کار کوي. چې معبود به څوک شي چې دا تر قیامت کې انکار کوي. اس پاتیم چې بیزار شي الذين هغه انسانان چې تابعداري شوی دا من الذين اتبعوا دا غچانه چې تابعداري کړي. تابعداري خو موږ هم کړی دا دینه مراد د نبی تابعداري نه د بل چا تابعداري د غیر الله.
شرکی وګوري عذاب وتقطع دا منا ټوټه ټوټه بشي بهم الاسباب په دې باندې تعلق د دنیا کشر مشر شاګرد استاد پیرو مرید هغه څوک چې داغه تابعداري شوی هغه شاش تابعداري کړي دا تعلقات په ټول ختم شي ارڅ دنیا کې خو یو بل نړۍ زاریدل کشرام بسوي یره کې دنیا له لاړو موږ باندې د خلکو نه بیزار شو لکه څنګه چې دوی زموږ نه بیزار دي الله دا کار اوس نشي آیت دلیل له بده چې اوس ارمان کین ولې اوس برات نه کوي ولې اوس نه دی الله سره تعلق نه جوړي وقال الذين ابوا يا غ انسانان چې تابعداري کړي لو ان لنا کرا زموږ د پاره چرته دوباره واپس یو نو موږ بیزار شي ومنهم د مشرانو نه کما تبرؤ لکه څنګه چې بیزار شو زموږ نه دوغه بیزار شو چې موږ دوی سره پیژنو موږ هم ته بیزار شو وقف ته دنیا له خونی شتلې كذلك يريهم دقشان خيدي خلق الله تعالى عمل ذي حسرات ارمان عليهم بضيمان وما هم بخارجين من النار ونبيد انسانان وتن كده ورنا سب دوی ارمان بیانې شرمان به کوئی خوښ پیدا بني ورنا الله وی وتل نه شي غیر شوي ور ساعت کې الله تعالی اوس بیان دو رد الشرك فعلی د دې حاصل لاري ډیر انسانان د غیر الله د وجنه حلال حرام کړي حرام حلال کړي الله یو هغه شی حلال غني چې الله حلال کړي هغه حرام غني چې الله حرام کړي کوم شی چې الله حلال کړي نه حلال نه مګني چې الله حرام کړي نه حرام مګني یا ایها الناس یا عام انسانانو کلوا خراکوا مما فی الارض ذاسنا چې د اسمه کې دی حلالا طیبا حلال مزیدار طیب صفت د حلال دی شک شوبه به نشته بدن غټي نمو بدن لور کوي عقل جوړ ساتي ولا تتبعوا تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه یقینا د استاذ لپاره دشمن دی مبین کارا دشمنی کارا کوي قدمونو د شیطان نه مراد ګناهونه دي د دین مراد بدعات د دین مراد د ځان تحلیل او تحریم بل جاب روان دي جمع ویل ابلیس په ارت طریقو لار باندې راځي په انسان کله په یو کله په بل اوس د ابلیس یو کارګزاري بیانې انما یامرکم یقینا داتا است امر کوي بالسوء والفحشاء بده او به حیاء سوء دا من عقل نه منی فحشاء دین نه منی یو کې حج تا بل کې حد نشتا فارب دا خبره باندې الله حق طرف کړو مخلوق وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شو تړي په الله باندې هغه څه چې علم تاسو سره بالکل نشته رېږي پلیس سره وایي کنه دا دین دی قال الله قال الرسول ورسات کی ودا الله والله رسول ویلي دی حالانکه اب الله رسول نه ویلي رد کوي دې په دلیل کدوې راټینګ کینو ای سمندوالي پلار نکش کومه طریقه کړي مونږه غا راټینګو الله ورمان دې رد کوي واذا قيل لهم شويل شيء انسانان لا تابعداري وکي ما انزل الله دا چې الله نازل کړي چې قران او سنت ته قالوا دی وی بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا مونږ تابعداري کو دا چې مونږ مند کړي پای پلاران زمون پلار نکش کومه طریقه کړي دا امام راغب معنا کې ابا انا معنا علماء انا الله ورسول باندې رد کوي اولو کان اباهم اگر کپلاران دو دی لا یاقلون شیئا عقل لړی دی چوشي او نسملار والا دی کیم نتابیداری پکار نه چنی به په طریق اولا وشتین د آیات تشریح کړي کې جدي کې سخت رد دی پاغه چې به دلیل لري چې په روان دلیل په روان دل پکار دی ورسا کې جواب د سوال او آیات دلیل په اتباع د نبی باندې
دیو جن امام شافعی رحمه الله، امام مالک صاحب، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ، احمد صاحب دې ټول ترغیب ورکړي الله او رسول قران او سنت لا. ورسا جواب داري دا سوال لپاره جواب در لپاره د سوال مقدر دی قران موري نو ولې نه مری الله د دې مثال په شان درې ګړو دی د قران ولا په شان د شپانو سر پاسه आवाज وره نور په حقیقت نه پیږي څه وي. یا اصل کې دا مثال د دې معبودانو دی، د دې معبودان الله وي دا شدي لکه ګډه بزو غوندي کوم چې د الله نه سوا دي. انسان چې کله عقل आवाज وکړي نو هیڅ په حقیقت باندې نه پويږي، د دې په आवाज باندې هیڅ هغه پويږي نه. سو یې موږ له څه دوی له وایو نتیجه دار وته د هغه معبود تابعداري پکار ده چې هغه ستا خبره مني، ستا خبره اوري، چې هغه الله دی. ومثل الذين ومثال د داعی دا غچا چې کافر دی، کمثل الذي پشان دا غچا ینه خو आवाज کوي بما هغه صلی الله علیه وسلم شناوري لا دعاء و نداء مگر لجده ولري ګډه په زمانه आवाज وکړه اس ویوري نور په حقیقت نه پويږي. دا خلق مال الله قرآن او سنت اوري خو لیکن په حقیقت نه پويږي. نو اثر به قرباني وکي، اثر خو به هغه وخت کیږي چې کله انسان قرآن له دماغ زړه سترګې وګونه ارسو کولاو کی دا څو الله مونږه سمون داخلك الله یې کانه دی بوکون ګونګین دی او مې وړاندري فهم لا عقلون د سر عقل نه لري مخيول لا يرجعون. شنګري مقام کې مسله دلیل نه ځکه عقل ویلي ورسای کړه د شرک فعلی. یا ایها الذين امنوا ایمان والا کلوا من طیبات ما رزقناکم خوراک کوي د مزیدار هغه څه چې موږ درکو تاسو لرا. کلوا معنا تاسو جائز تحلیل تحریم بری کې ځان نه جوړوي. واشکروا لله شکر الله له باسه معنا دا چې خوراک مو کې اخر کې وي الحمدلله. واشکر دا معنا خوراک چې وکینو د الله په بندګۍ کې الله اوس بدن استعمال کا. مشرین لیکي انسان لزیات خوراک مزیدار خوراک بجایي چې په دینه چې بیا الله له وخت هم ډیر ورکړي الله ر بندګۍ په نیت به خوري. ان کنتم یو شرط تاسو خاص الله تعبدون عبادت کوئ دا کارو کې کنه کوي به مکوي. ورسا کې جواب د سوال دي ته ویل شي بیان د محرماتو. سوال لري دوی ویل دا کوم چې موږ حرام کړي دا حرام نه دي نو اخر حرام سره الله وراشي په ټول دینونو کې چې حرام نه څلور شي وي مردار ده وینا مسبوحه ده وکړه خنزیر ده کوم چې د الله نه سوا د بل چا په نامه باندې حلال شي. سورة نعام، سورة نحل، سورة مائده، سورة بقره دي سورتونه کې الله د آیات راوړي چې حرامون کې الله د نوځي کې معلومه شغو ویلي انما حرم عليكم الميتة يقينا الله حرام کړي په تاسو مردارا. میتدا معنا مردارا، میتدا معنا حرامه، میتدا معنا د الله نه سوار بل چا په نامه چا لاليږي. ودم وینا خو مراد د وینا مسبوحه کما وینا چې په وخت د ذبح کې وځي. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي وې ځکه د شیطان مجرا ده په دې کې ګرځي راګرځي. بیا مفسرین ذکر کوي جراثیم په دې سره وځي کما وینا چې ټینګه لکه جګر تورې هغه به جایز دی. ولحم الخنزير او غوخه خنزير الله حرام ده بتاسو وکه ذکر کړو چې اشرف جنور په ټول حرام دي. اگر کبا علماء لیکي چې دوی وخت سره سپلې غندولو د پولیس لپاره استعمالول شي خو نه بس حرام. دا اثر په انسان راځي ته ایستو بغیرتی موجوده ته بواله ثابت کړي چې انسان له ډیر دردونه په دې باندې رسېږي. دا حرام دي مرزونه. وما احل به لغير الله اغه سروي چې الله کړي شي د الله نه سوا د بل فنوم باندې بسم الله والعزى
یا غیر الله معنا د پاره تقرب د غیر الله دی وجنه شامی کې لیکلي چې دی والد راتګ د پاره چې ساروی حلال کلام حرام. دریم قول علماء ذکر کړي دین مراد आवाज دې چې کوم سړی د الله نه ثواب الله आवाज کې یا پلاني آرام مدد چې الله وې دا ناروا نظر د غیر الله. فتح المجید یو سرشپېش نمبر صفحه کې لیکلي دی ابن عباس فتوا را چې کله یو سار به د غیر الله په نامه یو حلال شوی نه ای ورسه حلال استعمالول جایز دی او کنه روا هغه لیکلي چې دا جایز دی ځکه الله خو نه دی. لیکن دا خبره دا کمزور ده یو د آیات د وجنه. بل حدیث کې راځي ابو داود کې صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله دلته موږ دا او حلال کو وچا هناس تماستنه دا کړی وینا یو حلال کړ. حسن بصری شاه پوښتنه وکړه وکړه ما شومان چې خپل مابین کا ګوډه یو بل لوادای دي کې شی حلال شي خوراکي جایز کنه و نه روا عائشین دشي ویلو. ابن عباس سے استدلال کړ د اوروه ابن مسعود الثقفي دا عمل نشي کوم وخت د بیت الله په داخل کوم سره سپین دوی خودلی و قرضونه د استعمال کا جوابدار شه هو غنیمت جدا او دا جدا. نو کوم یو شی چې د الله نه سواره بل چا تقرب د بل چا قدر د پاره حلال شو الله ځان ته ساته دي کې به خاص کر اګډان امرال شو حجاج او حاجیان لوړاند کیږي هر پلانې ملګری مراغله ګډ ورواله یا چرګلال کې د گاډي په ډیر باندې وینه توې کی دا ټول شي نزان ساتل پکار دي. دي کې الله او سره ذکر کوي کوږي وي پړلې شي دا ومن استر الله سو شموتا شو غیر باغن او د شعال جنې تجاوز کو خندا خصن کې ولا عادن تجاوز کوونکې استراق دو قسم لري. یو دا چې بسره سوګه اصلي کیږي. دیم قول مفسرین ذکر کړي د دین مراد دا چې تو وګې شوي نه آبادیشت نه بل نه بل په دې مقام کې تای دین خوراکو کې نو اسم ممانعت بنئ په دې حال چې الله یو خوند بم تینا علي. دویم دا چې انسان بل ملګری حق هم نه تلف کوي چې د ضرورت په نیت باندې ودا استعمالای. و تفسیر علماء ذکر کړي چې دې څه مطلب فلا اسم علیها لا ونشت گناہ په دمانه ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونګي به حرم مهربان دی بخون کېږي کم کمې زیته شي وکي ورو ساعت ک الله وسرت کې پای انسانانو شه حق مسله پټه الله اذا مکوي ربط مخ سرداري ډیر شي نو حرام دی الله داخله کې حلال کې ډیر حلال داخله کې حرام کې شخصي مفارد وجه. ان الذين يقيننا غ انسانان يكتمون شپټي ما انزل الله واش الله نازل کړي کتاب ويشترون اخلي به پای باندې ثمنن قليلا پیسې لګي ولډري پیسې جایز دي دنیا ما په ټول قرآن مقابل کې شي نه ده قليلا دا معنا حرامي پانی لګي. اولئک الله دې مخکې صفاتونو علامه یقولون نا شی پر خپل خېټو کې الا النار مغرور بتونی ولی ور بس خېټ استری کار دی سبب واچ الله خېټه کې ور دل واچو دا خو یو سزا شو. فهم ولا يكلمهم نب خبرو کې دوی سره الله یوم القیامه فرض قیامت ولا یزکیهم نو به دوی استعینو کې صفات ولهم عذاب الیم دې خلق درناک عذاب دی ضرور عذابونه. حدیث کې راځي علم چې څوک پټي اغلا سپینګره چې زناکاری بادشاہ چې دروغ وي خوار کبرجنو اق انسان چې پنسي کته سات دي ټول له سزا الله ورکی یوزه کې صفات به ونه کی نه به عمل قبول کی یو سجرم کړه الله. اولئک الذین هداهم انسانان دي چې اخست گمراهی بل هدا په مقابل له هدایت کفر او شرک واقع او توحید او سنت ورکی گمراهی واقع هدایت ورکی کوم هدایت چې کوم فطری وو
والعذاب بالمغفرة وعذاب بخنه باندې فزه دې چې الله دوی له بخنه کړی وي د اسباب برابر کړی چې الله قهر ته متوجه شو کم یو شی زړه ور کړ د خلق علی النار فورا اصبر معنا کم شی زړه ور کړ یا هغه شی چې دوی صبر په ور کې هغه ډیر لوی شی دی دا کم شی دوی له صبر نه کو ګرځول ورسا کې سره د قران ذالک الله اذا ذکا بان الله نزل الكتاب یقینا الله نازل کړي کتاب لپاره توحید وان الذين اختلفوا یقینا غ انسانان چې اختلاف کړي په دې کتاب کې لفي شقاق بعید دوی په بدبختی کې دی لري د حق نه حق د سره منیم نه بالکل بالحق معنا بالعدل بصدق اظهار التوحید شقاق معنا د بدبختی ادعا خود لري دو ورسا کہ اللہ قانون ذکر کړي جامع قرطبی لیکل دي 11 قسم حقوق الله تشریح کړو نیکی دانا دا چې بس یو کارو کا ادا منه تحویل د قبله او شو مخ د بیت المقدس نواړو کعبه له نورم ډېری نیکی نه دي هر کار کې وزن استعمالي ليس البر الله ان د نیکی چې وګرځوي او جواکم د خپل مخنا په طرف د مشرق او مغرب چې شر یو کارمو کې او بس ولکن البر لیکن نیکی شدا من آمنا بر من آمنا حمل نشي کیږي نیکی دا شر شي ایمان راوړو ولکن البارا ولکن نزل بر نیکی دا رسول ایمان راوړي بالله فالله او پرز سنئی باندې او ملائکه باندې ول کتاب او کتاب النبیین او بان بیاو مرتبه دي کنه الله باندې قیامت باندې ملائکه باندې واسطيري کتابونه باندې انبیاء باندې دا خدای عقیده خبر اوس د مال واتل مال الله ورکی دا مال الله حبه سره د منی د مال سره ډیر منی او سره ده کمال بل الله پیش کړي یا ورکی مینا سره د محبت د الله سره مینه نه کړه ورکی مال سره د محبت د مال نه بهم قرباز ولا مو ذکر کړي دي چې سره د محبت د فقیر او مسکین نه مسکین سره مینه ده چاله ورکی ذویل قربا الله او خپلوانا لرا ولیتام یتیمانا لرا او مسکینان لرا ابن السبیل او مجاهدین مصرف شدا وابن السبیل مراد مجاهد طالب العلم عبد الله بن مبارک بویل شه دین مراد طلاب دین مراد ملمم دی خاص کر مسافروں والسائلین هغه انسانان چې سوال کوي او فر رقاب او د دې قیدیان مبارکي قیدی زندان کې پروت دي خلک زیات مال غواړي الله یې ورک کنه او فر رقاب چټه آزاد کا او وخت غلامان اوس موجوده صورتحال کې قیدین اوس عملی عبادت بدنی دي تویریش واقام الصلاه او پابند نماز کوي وات زکات ور کوي زکات وفا کوي بیا دې بخل لوزونه باندې شوي کی لوزونه د الله سره کړیو یا خپل مابین کی وسوي دا ټول کیسې صفاتونه دي صبر ډېر بهتر شی دی والصابرین الله او خاص کوم په دې مدح کې صابرین په البأساء والضراء په مالي او بدني تکلیفونو کې وحین البأس او خاص کر میدان د جنگ کې الله صبر فرض عین دی ضروری دی مالی تکلیف شتا بدنی تکلیف شتا فقیر دی مریض دی صبر کوي کنه ان شاء الله ته خوشاله بس موږ خوشاله دي خلکو نتیجه الله یو اوري اولئک الذین داغ انسانان دې صدقو چې رښتیا ویل دا او اولئک هم المتقون قاسم دې تقوا ولدي دې الله نه یې راکړي دا کومه دعوت ایمان چې کړه الله په دې کې رښتینی دي ورسات الله اوس اول قانون ذکر کړي د جامع دامن قصاص جاری کړي يهود کې د عادتو یو بل به شو وجل نیو قوم د بل قوم له یو پلس انتقام اخستو دې ایتونه کې الله قانون راولېګو چې بس برابر په برابر قرطبی به دې باندې کړي تفصیلی احکامات لګري
یا ایها الذین آمنوا ایمان والا کتب علیکم القصاص پر لشه بتاسو قصاص په قتل مبارد د مړو کې لار په ځای باندې بیان قصاصي بلاکس کې دیش قصاص کې معنا د ورپسې کېدو دا مساوات تا قاتل مې دی مقتول سره برابر شي الحر اصل سره به قصاصي کې فاصل باندې او غلام به قصاصي کې بالعبد په مقابل غلام والانثى وکذب قصاصي په مقابل لکه کې یو کس کډیر وشل به ټول باندې وشل کی دا پر باندې وشل کی یو کډیر یو وشل به واټو به وشل کی فمن عفي الله واسترغب ورکه معاف ویل ټیک دی شری قتلو کې بس معاف کا اندر پار ور شکار مې کوم به دوه وارثانو کې چې وارث عفو کړ بس جوړه ده ځکه دا تجزینه قبلې آیا زنانه حق دې لري چې هغه معافي وکړي کنه نو باز مليون لیکلي کیږي او باز وینا وارث دې کیږي فمن عفي الله تعالی چې بخنه وکړي شو من اخي ضرور داغه نه دیو شي اخ لفظ کې اشاره وکړه چې مرتکب د ګناه کبیره کافر نه دی قتل وکي دیم الله ورور دی کنه ورور خلق معاف کین معنا سره معاف کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ به عادت قسمه قتلونه ذکر کړی دي قتل عمد شبه عمد او خطا یو کې قصاص دی بلکې دیت دی بلکې یا کفاره ده یا دیت پس لازم ده دبانې تابعداري بالمعروف په طریقه او اداونه دا کول دی غلړه به احسان په طریقه دا بر قاتل په شروانی کې دا غره وارثانو پسي لیکن تنگئی بینا اب هم اخوا دی خزان نه کې شمال پیدا کېدو ورګي به سلوکان هغه اندازه شریعت خو درې ده ورسره بصوري نساء کې وراشي څومره سپین زر دی هغه دوار خواونه الله دې احسان معاملې ضروری ده ذالک تخفیفنا الله یبدی کې آسان ته اساس دربنا او رحمت دې فمن ابتدا بعد ذلک چاج تجاوز کې دین اور صد العذاب دې علیم درناک بکنه وکړو شي انتقام واخلو سوګې دې انسان لبو بادشاہ وخت سزا ورکي او الله باندې دنیا کې سزا ورکي سوګې د حکم بشان درې قاتل لې یا بکفاره ورکي یا دیت یا قصاص وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه